حضرت براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ هغه د پیغمبر علیہ السلام مبارک نه تاسو کو ودا سي عمل را توخی چې پاغه باندې ز جنت ته لاړ شي ځکه صحابه کرام سره په فکر دنیا زندگی خواسم ختميږي نو چې آخرت زمونږ خشي عذاب نه مخده وساتي جنت ته لاړ شو نو پیغمبر علیہ السلام نه تاسو کوي چې کوم یو عمل باندې وکي چې بس الله ته خوشاله شي او جنت ته بوزي دوزخ نه وساتي نو پیغمبر علیہ السلام مبارک وته فرمایل چې غلام آزاد کړه یو غلام د خدای د رضا لپاره آزاد کړه د غلامین چې هغه آزاد شو نو په دې به تا اجر او ثواب ملو شي او کدا چې دی وس کې ني غلام غستې نشي یا غلام شتنه چې ته واخلې او آزاد کې نو بیا دا څوک چې ظالم د ظلم نه منع کا دا د نیکه کار دی په دې انسان جنت ته ځي چې څوک ظلم کوي او ته د ظلم نه ایثار کوي د ظلم په کار کې وته رکاوټ واچي او ظالم د ظلم نه منع کوي کدا چې نشي کولی نو د نیکه امر کوه خلکو ته او د بدې نه منع کوه ښه کار کوئ بد کار مه کوئ چې څه ښه کارونه یې په هغې کې خلکو ته ترغیب ورکوه او چې کوم بد کارونه یې د هغې نه منع کوه او دا هر څوک د خپل وس مطابق کولی شي چې څوک مونځ نه کوي ته ورته یې مونځ وکړه چې څوک دروغ وایي ورته یې دروغ مه وایه چې څوک سودي کاروبار کوي ته ورته دا کاروبار خو د شرعاً ښه نه دی دا مه کوه څوک د حیا پردې پروا نه ساتي هغې ته د حیا او د پردې تلقین وشي نو دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا ترغیب دی دغه ترهیب دی دغه کار وکړه په دې باندې به جنت ته لاړ شي که دغه هم نشي کولی داسې یو وخت په انسان باندې راشي چې دغه مقام د ته نه میلاویږي دا خپله ژبه دې قابو کړه خپله ژبه د په قابو کې وساته ستا د دې ژبې نه چاته نقصان ونه رسي نو چې دا خپله ژبه د کنټرول که په دې باندې انسان جنت ګټلی شي خپله ژبه هم قلا ده هم بلا ده نو که ډېر د ثواب کارونه څوک نشي کولی نو دا یو لنډ غوندې مختصر غوندې کار خو دې وکړي دا خپل ځان دې قابو کړي دا خپله ژبه دې قابو کې راولي دا د غلطه نه استعمالوي نو د ژبې د غلط استعمال نه چې ځان وساتلو نو په دې باندې یو انسان جنت ګټلی شي نو جنت